السلام علیکم. وعلیکم زوی ښه یې؟ پلار جانه ښه یې بخیر یې طبیعت ښه دی؟ خیرت خدای پلاره خیرت دی. ولې دومره اندېښمن ناست دی؟ قرض مې اخیستی و ما ویلې زر به یې ورکړم خو اوس هره ورځ را باندې درنېږي. پلار جانه دومره بوج په ځان مه راوله، الله خو لرو که نه. بېشکه زویه الله خو شته، خو زویه قرض هم خلاصول غواړي. پلاره جوړې جوړې خیر وروره ښه یې جوړې پلاره 10,000 روپۍ راکړه زه چې موبایل واخلم. مونږ په څه کې یو ده ته وګوره. یا وروره په همدغې بحث کې هغه شته قرض ته اوس سوچ وړي چې هغه قرض څنګه خلاص کړو. انډیالان مې ګوري دغه موبایل څه شی دی، دغه خاندي په دغه موبایل کې غټه موبایل نه کېږي، هر ځای چېرته ځمه زه به یې په پوره واخلم. یو ځل قرض اخیستل اسانه کار دی خو ورکول یې بیا سخت کار دی. الو ورور همدغه ستا دپاره وتی یم او دا اوس کور کې م نه یم، جلال آباد ته تللی یم. پوه شولې؟ او دا د دې زوی سره مې وغږېږه، ده سره خبرې وکړه. السلام علیکم. ګوره وروره همدا ستا د قرض په هلو ځلو کې همدغه اوس هم بحث روان کړی و. وروره ګوره مونږ تا نه انکاري هم نه یې، ته ولې داسې تیز دی دومره؟ مونږ خو دا خبره څه بدو ته نه ده اړولې، خو انکاري وروره خو انسان دی، په یو حالات نه یي که نه. خو زما پلار دی زه یې در کومه قرض، زه یې ضمانت کومه، بس یو 2 ورځې بعد زه ستا خواته درځم. پلار هغه دومره سپکې سپورې وایي چې ودې لیدو خیر دی پلاره، زه په دا موبایل کې ګزاره وکړم. وروره بړستنې سره خپې غځول پکار دي. زما نه خو نوره لاره خطا ده پلاره، په دې خاطر باندې چې یو د مور مریضتیا، والله دومره ګټو چې د مور په مریضتیا باندې مصرفېږي، یو ستا قرضونه، بل دغه هلک دی بس بې ځایه په کوڅو کې وزګار ګرځېدل، دا موبایل اخلم دا کوم، د بې ځایه دغه نه تېر شي، پلار سره ملا وتړی، د پلار د ملا تیر جوړ شو. او قرضدار باور وکړه چې څوک قرضدار وي د هغې ټول ژوند لالهان دی، پلار ته خوبونه نه ورځي. دا زه چې پریشانه یم د زه د واده پیسې تر اوسه په مونږ باندې هغه دې پاتې دي، هغه ځای په ځای لا دا بل قرضدار یې دلته زنګونه وهي، دا خو اخر خلاصول غواړي. څه رقم یې خلاصي؟ او قرض په ورکولو خلاصېږي، اخیستل یې اسانه دي، ورکول یې سخت دي. خو په ورکولو قرض خلاصېږي. پلار ملا به تړو تر هغې کار کوو سپوره ډوډۍ به خورو، خو قرض به خلاص. خیر ویسې زویه، او تم خیر ویسې چې زما خبره دې ومنله. نن سبا داسې اولادونه کم پیدا کېږي چې پلار ورته خبره وکړي او دا ووایي چې زه یې منم. ګوره پلار فکر کوو چې دا قرض به زه واخلم چې زما او ستا او د دې کورنۍ زموږ د مور ستونزې به حل شي، خو نن دا لاس او ګرېوان دی. بس پلار انشاءالله زړه نور مه خوره، موږ ته یې پرېږدو. مونږ بس خدای دې تاسو خوشحاله لري چې تاسو زما داسې خیال ساتئ او الله تعالی دې داسې اولاد هر چاته ورکړي. امین امین امین. قرض کله کله اړتیا وي، خو بې ضرورته قرض د انسان آرام، عزت او سکون له خطر سره مخ کوي. په وچه ډوډۍ ګزاره وکړئ خو ځان مه قرضداره کوئ.